د فلم په شروع کې موږ یو سړی ګورو چې په سمندر کې میان نیسي او د هغې نوم وي سلیمان وینډي. د دې یوه وړه فیملي وي، د دې دوه واړه ماشومان وي، ښځه وي او یو ورکوټی غونکی زوی وي. دا خو ظاهره ده چې دا میان نیسي او دا ډېر زیات غریب سړی وي او دا خپلې فیملۍ ته ښه غونکی خوراک نشي ورکولی. دا خپل مشر زوی بهر راوړي او هغې سره خبرې کوي، ورته وایي چې ما خو سبق ونه ویلو او دا زما خواهش دی چې ته سبق ووایې او ډاکټر جوړ شي. دې دواړه دلته کې خبرې کوي او دغه دوران کې څه بدماشان راځي او په دوی باندې حمله کوي. څنګه چې په دې دواړو باندې حمله کوي نو دا دواړه دې دلته نه تښتېږي او خپل کور ته راځي او دې دواړه د ډېرې تیزې منډې وهي او ځان ترې پټوي. خو سلیمان چې څنګه خپل کور ته راځي نو هغه خپلې ښځې ته وایي چې منډه کوه او خپل ماشومان هم ځان سره یوسه، څه خلک راغلي دي او په موږ باندې حمله کوي او موږ مړه کوي. خو بیا دا له کور شاته رامنډه کوي او خپل کور ماتوي او خپله ښځه او بچي هلته نه وکاږي. خو په دغه دوران کې هغه بدماشان دا هم نیسي او دې سره د ټول کلي خلکه بندي کوي او ځان سره بوځي او دغه بدماشانو سره په لاسونو کې ډېره زیاته اسلحه وي او دغه کلي خلکو ته وایي چې تاسو به موږ ته ووټ راکوئ او ورته وایي چې حکومت ته به ووټ نه ورکوئ، موږ به په تاسو باندې حکومت کوو. د دغه بدماشانو یو مشر هم وي کوم چې دغه کلي خلکو لاسونه کټ کوي. او کله چې د سلیمان نمبر راځي دا مشر ورته وایي چې دې لاس مه کټ کوئ، دا ځان سره بوځئ او بیا دې یو داسې ځای ته راولي کوم ځای کې چې یو نیر وي او په دغه مزدورانو باندې په دې نیر کې ایرې تلاش کوي او دا مزدوران چې کله ټول ورځ په دغه نیر کې ایرې تلاش کوي نو خپل مشر ته یې ورکوي او هغه په دې بدله کې دې نه اصله اخلي. دغه ټول مزدوران په ایرې تلاش کولو کې مصروف وي او د دې مشر ورته بار بار وایي چې کوم سړي هم ایره پټه کړه نو هغه به زه مړ کړمه او چې کوم کس ته هم ایره میلاوه شي نو ماته یې راکوي. دغه ټول خلک مصروف وي او کار کوي او په دې کې سلیمان هم وي. دلته کې موږ یو کس ګورو چې هغه یو وړه غوندکي ایره را پیدا کړي او دغه مشر ته یې ورنه کړي بلکې پټه کړي او خوله کې یې واچوي. خو بدقسمتۍ سره دغه سړی دا ایره وګوري او دې سړي ته اواز کوي او ورته وایي چې دغه ایره ماته راکړه. بیا موږ دلته کې یو جاز ګورو او هغې نه یو سړی راکوزېږي له هغې نوم وي ډیني آرچر. خو دغه بدماشان چې کله دغه جاز وګوري نو په دې باندې ډزې کوي په کوم باندې چې دغه پایلټ هلته نه وتښتېږي. ډیني اوس دغه خلکو ته راځي او دوی نه د خپل مشر په باره کې تپوس کوي ولې چې دا هم د هیرو یو غټ سمګلر وي چې امریکې نه راغلی وي او دلته نه هیرې وړي او له هغې په بدله کې دوی ته ډېره زیاته اسلحه ورکوي. ډیني هلته کې څه هیرې والي او هلته نه ځي خو بیا دا هیرې په چیلو کې پټوي خو هلته کې پولیس راځي او دې سره دغه هیرې ګوري او دغه پولیس دغه ټولې هیرې دلته کې ونیسي او ډیني هم ځان سره بوځي. بل خواته موږ سلیمان ګورو چې نورو خلکو سره مصروفه وي او دغه هیرې را پیدا کوي خو دلته کې د دې په لاس باندې یو غټه هیره لګېږي او بیا دغه هیره دا راخلي او له خپو په ګوتو کې پټوي. خو هلته کې د اوبو روکاګلو ماشین خراب شي او دغه ټولو خلک هغې ته وګوري او سلیمان د دغه خبرې فایده اوچتوي او هغې ته وایي چې زه تشناب ته ځمه. خو تلونه پیله د دې ښه مکمل تلاشي واخیستلی شي خو دا هیره خو دې په خپۍ کې پټه کړې وي او هغه یې ورسره پیدا نه کړي او څنګه چې بیا یو ځای ته راځي او هغه هیره هلته کې په ځمکه کې ښخوي خو هغه مشر راځي او ورته وایي چې دغه هیره ماته راکړه. خو کله چې دا هغه هیره دې سړي ته ورکولو والا وي هلته کې څه نور فوجیان راشي او یو ګرنیټ را لړه کړي په کوم باندې چې دا سړی ډېر زیات زخمي شي او سلیمان دې نه هغه چاړه واخلي او منډه کړي او سلیمان هغه هیره په ځمکه کې ښخه کړي خو هلته کې ډېر زیات فوجیان راشي او دا هغه حکومت وي چې دغه بدماشان یې دغه خلکه د دې ته ووټ ورکولو نه ایسار کړي وو. سلیمان خو د دې کې څه غلطي نه وي او دغه خلکه راځي او دا هلته نه ځان سره وړي خو دا هغه هیره هلته کې پټه کړي. بیا موږ ګورو چې دغه خلکه سلیمان یو جیل ته راوړي کوم ځای کې چې ډیني هم پهله نه موجوده وي. سلیمان دلته کې هغه کمانډر هم ګوري چې راوړي او هغه ډېر زیات زخمي وي او سلیمان دغه فکر کوي چې دا خو مړ و هغه هم دې جیل ته راوړي او په سترګې کې پټوي وي او کله چې سلیمان وګوري نو په دې باندې چغې شروع کړي چې هغه غټه هیره ماته واپس کا ماته وکتي چې تا په یو ځای کې هغه پټوله او ته وایي که تا ماته هغه هیره رانه کړه نو زه به تا سره ډېر بد وکړم
او دغه کمانډر په دې چیل کې نورو کې دینه ته هم وای چې کم کس ماته دې سړی نه هغه یې راواغسن واغې ته به زه انعام ورکم. سلیمان چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیات غوسه شي او خپل شټ وکاږي او ته وایي چې وښایه ماته هغه یې چې کوم ده او وایي چې دغه سړي مانه خپل ښځه او بچي جدا کړو او اوس دا مانه یوه ایره هم غواړي. بیا دغه ټوله کیسه ډیني هم اورېږي او په دغه جیل کې بیا ډېرې زیاتې ورځې تېرې شي او بیا موږ یوه ورځ ګورو چې ډیني د دغه جیل نه بهر ته روځي او دې هلته یو ملګری ولاړ وي او خپل ملګري ته وایي چې دغه جیل کې دننه یو سړی هم دی کوم ځای چې یوه غټه هیره ده او موږ به دا سړی هم دغه جیل نه بهر وکاږو چې دغه هیره دې ترلاسه کړو. بیا یوه ورځ سلیمان هم د جیل نه بهر روځي او هغه کس ورته ولاړ وي او د ډیني نمبر ورکوي چې دې سره رابطه وکړه خو سلیمان داسې بالکل هم نه کوي او هغه ځي او یو بل ښار کې ځان پټوي. یو ورځ سلیمان ګورو چې ډیني هلته کې راغلی وي او ډیني دې سره خبرې کول غواړي خو سلیمان بالکل هم دې سره دا خبرې نه کوي. بل خواته هغه بدماشانو سلیمان هغه مشر زوی ځان سره بندي کړی و او هغې ته ځان په شان د ټریننګ ورکوي او بدماشي یې او دوی ته له نشې ایجنشن یې هم ورکوي او داسې ټریننګ ورکوي چې تاسو به هر یو کس مړ کوئ. بیا موږ ګورو چې هغه بدماشان په دې معنی حمله وکړي چا چې یو مکمل یو خپله آرمي جوړه کړې وي ښار کې په ټولو خلکو باندې ډزې کوي او دغه خلک ځان سره بندي کوي او څوک چې د دې خبر نه مني هغه مړه کوي. سلیمان او ډیني هم هلته کې خپل ځان بچ کوي او هلته نه تښتېږي او دوی هلته نه وتښتېږي او یو ریفیوجي کیمپ ته راځي. ډیني هلته کې یو رپورټر هم ګوري کوم چې د هیرو په تلاشي ګرځېږي ولې چې د هغه غټې هیرې خبره په ټوله دنیا کې خوره شوې وي او دغه جنۍ هم په دغه تلاشي ګرځېږي. سلیمان دې ته وایي چې هغه هیره خو زه تا ته هسې نه ښیم که ته ما خپلې فیملۍ سره میلاوې نو زه بیا ته هغه هیرې ته بوځم او هغه تا ته ښیمه. سلیمان دې سره په هلیکاپټر کې کیني او یو کلي ته ځي او دا فکر کوي چې شاید هلته کې به زما ښځه او بچي پیدا شي خو دا هلته کې یو غټ ریفیوجي کیمپ ګوري کوم ځای کې چې ډېر زیات خلک راجمع وي. سلیمان چې دغه کیمپ ته ځي نو دا هلته کې خپله ښځه ګوري او دا ډېر زیات جذباتي کېږي او بیا خپل ښځې نه تپوس کوي چې تاسو څنګه یې او نور واړه څنګه دي او بیا یې په اخره کې د خپل زوی تپوس هم کوي خو بیا د دې ښځه په ژړا کېږي او ورته وایي چې سلیمان زموږ مشر زوی دا خلکو ځان سره بوتلی دی او هغه یې بندي کړی دی. سلیمان چې کله دا خبره واوري هغه ډېر زیات په غوسه باندې شي او چغې سورې نارې چالو کړي. هلته کې یو سیکورټي ګارډ په دې معنی غوزار کوي او دا هلته نه شړي او ورته وایي چې ستا په دغه ریفیوجي کیمپ کې نوم نشته او بیا دا درې ماڼه په هغه هلیکاپټر کې کیني او یو ځل بیا خپل ښار ته راځي. سلیمان بیا دوی ته وایي چې زه به تاسو ته هغه ایره وښیم خو کله چې تاسو هغه ایره را پیدا کوئ او خرڅه کوئ نو هغې کې لږې پیسې ماته راکړئ چې زه خپل زوی دغه خلکو نه آزاد کړم او بیا ډیني د دې دغه خبره ومني. ډیني بیا دغه پلان ساده چې موږ به هغه کلي ته لاړ شو خو دوی هغه کلي ته بالکل هم نشي تللی ولې چې اوس هم هلته کې هغه بدماشان ژوند کوي. ډیني هلته کې یو کاپۍ روکاږي او دغه جنۍ ته یې ورکوي او ورته وایي چې دغه ایرې څنګه سمګل کېږي او چېرته ځي او څوک یې اخلي او څنګه خرڅېږي. او دا جنۍ دا ریډي دې نه والي او هلته نه دې لاړه شي او بیا سلیمان او ډیني هلته کې په ځنګل کې منډې وهي او هغه ځای ته ځان رسوي خو کله چې دوی دواړه په ځنګل کې روان وي دوی هلته کې هغه بدماشان ګوري چې په هغې کې څه ماشومانان او غټ سړي شامل وي او په دغه خلکو کې بیا سلیمان خپل زوی ګوري چې ناست وي خو سلیمان دې ماشوم ته چغه وایي چې زما زویه ما ته وګوره او دا خلکو نه راکوشه خو هلته کې یو سړی دا وګوري او دا نور خلکو هم په دې باندې ډزې چالو کړي او ډېر فایرینګ وکړي او دغه شانتې دا دواړه هلته نه وتښتېږي او ځان بچ کړي خو دا ځنګل وي او نیمه شپه هم وي دا خلکه دا دواړه ونه ګوري بیا دې دواړه هغه نیل ته ډېر زیات نږدې راځي کوم ځای کې چې بس سلیمان کار کولو او هغه ځای ته هم نږدې راځي کوم ځای کې چې دې ته هغه ایره پټه کړې وي دوی ټوله ورځ هغه کلي ته ډېر په غور سره ګوري خو کله چې شپه شي نو دوی هغه کلي ته څه په چل باندې ځان رانه باسي سلیمان یو ځل بیا خپل زوی هلته کې ګوري او بیا چې دا کله نږدې ورځي نو هغې ته چغې وهي چې زویه ما ته راشه خو د دې زوی دا بالکل هم نه پیژني او په دې باندې تومانچه روکاږي او دې ته دیکه ورکړي او چغې جوړې کړي په کومه جانور بدماشان هم خبر شي او دې وګوري او دغه خلکه دا بندي کوي او خپل هغه کمانډر ته وړي کوم چې ډېر ساعت مخکې په یو بم کې الوتی و او دې په جیل کې کتلی و او دغه کمانډر سلیمان کتلی و چې دې هغه ایره هلته کې پټوله دغه کمانډر سلیمان زوی رانیسي او په هغې باندې چاړه ایږدي او ورته چې سلیمان که تا ما ته هغه ایره ونه خوله نو زه به ستا زوی اوس په دغه ساعت مړ کړم سلیمان ډېر زیات په سوچ کې پرېوځي او دغه فکر کوي چې اوس یې شی وکړم
ډینی هم د لري نه دغه ټوله کیسه ګوري او بیا د خپل هغه فوجي ملګري ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې دلته کې آرمي روډې او یا په دغه ځمنې حمله وکړي چې دلته کې ډېر زیات خلک راغونډ دي خو لږ ساعت پس هلته کې آرمي رارسېږي او په دغه ځمنې یو ځل بیا اټیک وکړي ډینی هم هلته کې بهر وځي او ټولو نه پیله سلیمان زوی نیسي او هلته کې ځان سره بوځي دغه آرمي دا ټول خلک نیسي او ځان سره بندي کوي او بیا هغه کرنل راځي او ډینی ته وایي چې اوس ماته د هغې ایرې باره کې تفصیل راکړه ډینی ورته وایي چې د هغې ایرې باره کې خو سلیمان ته پته ده او سلیمان ته وایي چې شابه که نه اوس دوی ته دا ټول الو وایه خو ډینی هلته کې یو پلان جوړ کړی وي چې کله دغه ټول آرمي سلیمان سره لاړ شي او هغه ایره را پیدا کوي نو دوی دواړه به راپاسي او د آرمي والا به مړه کړي او دغه ایره به والي او هلته نه به وتښتېږي او بیا بالکل همداسې کېږي کله چې دغه کارنل دې سره آرمي ولیږي نو دا دواړه هغه آرمي والا مړه کړي او هغه ایره روکاږي او په جیب کې واچوي خو کله چې دې دواړه هلته نه ورته ولاوي د سلیمان زوی هلته کې راځي او دوی باندې تماشه نیسي خو سلیمان ورته وایي چې زویه ته زما زوی او ته څنګه ما باندې ډز کې خو د سلیمان زوی دا بالکل هم نه پیژني سلیمان دې ته د خپلې مور نوم والي او ورته وایي چې دا ما سره څنګه وخت تېر کړی دی او دې ته ټولې خبرې کوي چې کوم دا په بچپن کې دې څه تېر شوي وي او بیا د دې زوی هلته کې په ژړا کېږي او بیا هلته کې خپلې پلار ته غاړه ورکوي ډینی بیا خپل یو ملګري ته ټلیفون کوي او هغې ته لوکیشن لیکي او ورته وایي چې موږ په یو ځای مالي یو او هلته کې هلیکاپټر راولېږه او راشه او د دې ملګري په جاز کې کیني او هغه ځای ته ورته ځان رارسوي او دغه ځای ته ځان رسولو لپاره دوی په غرونو باندې خیږي خو دلته کې ډینی ته پته لګي چې جنگ په دوران کې دا په یو ډز باندې لګېدلی و او دا اوس زخمي دی او اوس دا بالکل مزل نشي کولی سلیمان چې کله دا وګوري چې دا اوس مزل نشي کولی نو بیا سلیمان دا په اوږه اچي او مخ یې حرکت کوي خو ډینی دلته کې ډېر زیات په تکلیف باندې او هغې نه وینه بهیږي او بیا دا سلیمان ته وایي چې ما دلته کې پرېږده زه مخکې حرکت نشم کولی او ورته وایي چې اوس تاسو پلار او زوی دلته نه لاړ شي خو هغې نه پیله دا د جیب نه هغه ایره روکاږي او سلیمان ته یې ورکوي او سلیمان ته یې ورکوي او ورته وایي چې دا واله دا ستا د زوی مستقبل دی ته خپل زوی نه ډاکټر جوړې که نه تا ماته ویلي و ماته یاد دی او ورته وایي چې دغه ایرې ضرورت اوس تا ته دی او اوس به ډېر ځله دلته کې هلیکاپټر راشي او تاسو دواړه به لاړ شئ سلیمان چې څنګه هغه هلیکاپټر ته روانېږي نو هلته کې یو ځل بیا هغه بدماشان راځي او په دوی باندې حمله کوي خو ډینی هلته کې ماشین راخلي او د خلکو سره مقابله کوي او دا مړه کوي بل خوا ته سلیمان او د هغې زوی په هغه جاز کې کیني او هلته نه لاړ شي ډینی بیا هغه روبوټرو ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې سلیمان او د هغې زوی په جاز کې ناست دي او ښار ته در روان دي او ورته وایي چې ته دوی سره میلاوه شه او په ټوله دنیا کې دا خبره وکړه چې دا خلک څنګه ایرې پټوي او کله چې دغه ټولې خبرې وکړي نو ډینی دلته کې ټلیفون بند کړي او هغه غریب دلته کې مړ شي سلیمان چې څنګه ښار ته راځي نو هغه روبوټر راځي او دې سره میلاویږي او دا خپل کور ته وړي او دغه جنۍ د سلیمان باره کې هم یو کتاب لیکي او په میډیا باندې ورکوي او دغه خبره په ټوله دنیا کې یعنې په میډیا کې وایرل کیږي او د سلیمان باره کې خلک ډېر زیات علم حاصل کوي سلیمان یو فنکشن ته راځي او هلته کې ډېر سوټ بوټي اچولي خو ترونه پیله دا هلته کې د ډینی یو عکس ګوري په هغه فنکشن کې ډېر زیات خلک راغلي وي او ډېر زیات میډیا والا او هغه جنۍ هم ناسته وي او د دې ډېر ښه غونډه کې ویلکم کوي دلته کې زموږ دغه فلم کیسه ختمه شي که دغه فلم ستاسو خوښ شوی وي نو ضرور راته لایک کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ